خوست کې 3 ټنه پرنټه تیر خوراکي توکي د ګډ کمیسیون په شتون کې وسوځول شول. یاد پرنټه تیر خوراکي توکي د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري په تیرو 4 میاشتو کې د ښار له هټیوالو راټول شوي وو چې بیا وروسته د رسنیو پر وړاندې وسوځول شول. مونږ هڅه او تلاش شروع کړی ترڅو هغه خلک چې په پخواني تاریخ باندې نوی تاریخ وي په دې مورد باندې د خوست ولایت د نورو ارګانونو همکاري هم غواړو. موږ خپله هم هڅه کړې ده په دې برخه کې مو مطبعې او نور دغه هغه کاروباریان چې په دې برخه کې دوی خپل مسؤلیت مخته وړي د غیر قانوني کړنه ادا کوي د غیر مخنیوي مو مخکې کړی دا هڅه مو کړې تلاش مو کړی ان شاء الله په راتلونکي به هم په دې برخه کې موږ خپل نظارت وکړو. بلخوا دینی عالمان وایي دغه کار په دینی لحاظ هیڅ جواز نه لري او هر هټیوال له دغه کړنې باید لاس واخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان هغه څوک دی چې د لوس او د ژبې د هر شي د ضرر نه په امن باندې وي. نو دا یو ضرر دی، هغه بدني ضرر یا مثلا لساني ضرر یا دا قسم ته یو انسان ته مریضي جوړول دا هم یو لوی ضرر دی. په اسلام کې دا منع دی. نو باید ټول خلک د دې نه پرهیز وکړي چې داسې شیان چې هغه عقلا هم ناجایز وي او شرعا هم ناجایز وي، عقلا هم هغه ښه کور نه وي، نو د هغې نه پرهیز باید وکړي. یاد پرنټه خوراکي توکي او غیر الکولي مشروبات داسې مهال سوځول کیږي چې په دې وروستیو کې د یادې کړنې پر وړاندې عملیات ګړندي شوي او په ترڅ کې په لسګونه ټنه په تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي سوځول شوي دي.